مجاهد د اسلامي امارت د سقوط اوازه رد کړه. وایي د دې نظام سقوط اسانه نه دی، دا چې نوري څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. مجاهد وایي د اسلامي امارت سقوط امکان نه لري. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د اوچا یا د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر هغو څرګندونو ته چې ګواکې د اقتصادي ستونزو له امله به د اسلامي امارت نظام سقوط وکړي غبرګون ښودلی. نوموړي په ټویټر پاڼه کې لیکلي د ملګرو ملتونو د مرستو د څار ادارې اوچا دا ادعا سمه نه ده چې ګینې د اقتصادي ستونزو له امله به نظام سقوط وکړي. اسلامي امارت ژورې ولسي ریښې لري. دا کوم په بهرنیو مرستو متکي نظام نه دی چې د اقتصادي ستونزو له امله به سقوط وکړي. ښاغلی مجاهد زیاتوي البته هر یو هیواد چې دومره اوږده جګړه او پرلهپسې تجاوزونه تجربه کړي تر یو وخته به اقتصادي ستونزې ولري، خو اسلامي امارت کلک مصمم دی چې د هیواد ټول اقتصادي منابع به بیرته ژوندۍ کوي، اقتصاد به رغوي او تیر یو نیم کال په موده کې هم ستر ګامونه اخیستي چې لا دوام لري. یاده دې وي چې تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هم خبرداری ورکړ که چیرته طالبان اصلاح نشي نو دوی او متحدین به یې په بدیلو اقداماتو غور وکړي. عام افغانان بیا په دې باور دي چې طالبان باید ځانونه اصلاح، حکومت د ټولګډونه او همدارنګه خلکو ته د خپل حقونه ورکړي، او که چیرته داسې ونه کړي نو تاریخ دا ثابته کړي چې افغانستان کې هیڅ ډلې په یوازې ځان حکومت نه ده کړی او نه یې بقا کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.